مدیر صاحب، نن سبا د مدیریت په برخه کې کوم عصري او نوي تخنیکونه کاریږي؟ ډیر ښه سوال دی وکړ. د نن ورځې عصري مدیریت پر نوښت، ټکنالوژۍ او علمي میتودونو ولاړ دی. ځینې مهم تخنیکونه یې دا دي. لومړی تخنیک د اجایل مینجمنت یا د چټک مدیریت تخنیک دی. دا تخنیک په ځانګړي ډول د پروژو لپاره دی، چیرې چې کار په وړو مرحلو ویشل کیږي او په انعطاف سره کار مخته ځي. اجایل منیجمنت یا چټک مدیریت داسې طریقه ده چې پکې کارونه په کوچنیو برخو ویشل کیږي او په تکراري ډول ترسره کیږي، څو هر وخت د بدلونونو سره ځان عیار کړي او ګړندی پرمختګ وکړي. دا طریقه ټیم ته دا توان ورکوي چې د مشتریانو غوښتنو ته ژر ځواب ووایي، په ګډه کار وکړي او په هر پړاو کې نوي ارزښتونه وړاندې کړي. په ساده ټکو، چټک مدیریت په بدلون او همکارۍ ټینګار کوي چې کارونه په یو ځل نه بلکې په کوچنیو برخو او آرام سره بشپړ شي. دوهم مهم تخنیک هغه د لین مینجمنت یا د کم مصرفه مدیریت تخنیک دی. په دغه تخنیک کې هدف د ضایعاتو مخنیوی او د سرچینو اغیزمن استعمال دی. کم مصرفه مدیریت داسې لاره ده چې بې ځایه لګښتونه او ضایعات کموي او منابع په ښه توګه کاروي. هدف یې دا دی چې هر څه په مؤثره، ساده او چټک ډول ترسره شي، پرته له دې چې وخت او انرژي ضایع شي. په دې طریقه کې ټیمونه هڅه کوي چې هره مرحله د ارزښتناک کار په اساس تنظیم کړي او بې ضرورته کارونه له منځه یوسي. دریم مهم تخنیک هغه د 6 سیګما په نوم باندې یادیږي. دا میتود د کیفیت لوړولو لپاره کاریږي، یعنی د تېروتنو کمول او د محصول د معیار لوړولو لپاره استعمالیږي. 6 سیګما یو داسې تخنیکی طریقه ده چې د پروسې کیفیت ښه کولو او د تېروتنو کمولو لپاره استعمالیږي. هدف دا دی چې پروسې کې خرابۍ او بېنظمۍ تر ډیره کمې کړي، ترڅو محصولات یا خدمات تر ډیره پاکوالي او ښه والي سره وړاندې شي. په ساده ټکو، د سوداګرۍ او تولید لپاره یو قوي او علمي لاره ده چې کیفیت لوړیږي او ضایعات کمیږي. څلورم تخنیک د چینج مینجمنت یا د بدلون د مدیریت په نوم یادیږي. دا تخنیک د سازمان د بدلون پر مهال کاریږي، ترڅو کارکوونکي د نوي حالت سره ځان عیار کړي. چینج منیجمنت یا د بدلون مدیریت هغه منظمه طریقه ده چې د سازمان د هدفونو، پروسو او ټکنالوژۍ د بدلون په ملاتړ او تطبیق تمرکز کوي. هدف دا دی چې بدلون په مؤثره توګه پلی شي، خلک د بدلون سره عیار کړي او د بدلون له امله پیښیدونکي خنډونه او مشکلات کم کړي. په دې پروسه کې بدلون پلان جوړول، تطبیق او اغیزې ارزول شامل دي، ترڅو سازمان ژر او په سمه توګه له بدلونونو سره ځان عیار کړي. پنځم تخنیک د نالج مینجمنت یا د پوهې مدیریت ده. په دې کې د ادارې ټولې تجربې، زده کړې او معلومات تنظیمیږي او له ټولو سره شریکیږي. نالج منیجمنت یا د پوهې مدیریت یو منظمه پروسه ده چې په سازمان کې د پوهې راټولولو، ساتلو او شریکولو باندې تمرکز کوي. هدف دا دی چې سم معلومات او پوهه په مناسب وخت کې د مناسبو کسانو لاس ته ورسیږي، ترڅو د سازمان کارکردګي او پریکړو ته وده ورکړي. دا پروسه د پوهې د موندلو، ذخیره کولو، ارزولو، شریکولو او کارونې لپاره ځانګړې مرحلې لري چې سازمان د زده کړې او نوښت کلتور ته وده ورکړي. مدیر صاحب، د عصري میتودونو په کارولو سره کومې ګټې ادارې ته رسیږي؟ ګټې یې ډېرې دي. ځینې مهمې یې دا دي: د وخت او لګښت سپما، د کار کیفیت لوړوالی، د کارکوونکو قناعت او د ګډون زیاتېدل، د بازار د بدلونونو سره چټکه عیارېدنه، نوښت او سیالۍ ځواک لوړول دي. نو مدیر صاحب، د یو مدیر لپاره د دې عصري تخنیکونو زده کړه څومره اړینه ده؟ ډیره اړینه ده، ځکه که یو مدیر د نویو میتودونو او تخنیکونو نه خبر نه وي، نو د زمانې له غوښتنو شاته پاتې کیږي. بریالی مدیر باید د ټکنالوژۍ، عصري مدیریت او د بدلون د منلو مهارتونه زده کړي.